اسلام کې ملګرتیا په واقعیت کې بدون د شک ډیر زیات لوی ارزښت لري، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره خلفای راشدین حیثیت درلوده چې د هغې لپاره په ژوند کې ډیر زیات مشکلات حل کړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه اسلام تر ټولو نږدې ملګری و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم همدارنګه نور خلفای راشدین چې هغه د ژوند تر ټولو نږدې ملګري وو، حتی کورنۍ رابطې سره جوړې شوې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپله لور عایشه رضی الله تعالی عنها پیغمبر اسلام ته ورکړه، نکاح یې ورسره وکړه. حتی ملګرتیا، سپیشلي ملګرتیا تر دې حده ورسېده موږ او تاسو دپاره هغه ټول د ژوند یو مثال دی، یو نمونه ده، یو سبق دی، یو درس دی چې موږ او تاسو ته راکوي. موږ او تاسو په انډیوالۍ کې یو بل ته رښتې هم منلی شو، په انډیوالۍ کې حتی دومره نیکمرغه شو چې د یو بل کورنۍ یا فامیلي رابطې سره جوړ کړو، رشتې سره جوړ کړو. حتی دا یو سپیشلی محبت مینه ده، یو سپیشلی محبت دی چې زموږ او ستاسې په منځ کې دا رشتې کلک او قوي کېږي، حتی ملګرتیا یا دوستي محبت او سپیشلی حالت ته ورسېږي. نو موږ باید په دې باندې پوه شو چې اسلام کې ملګرتیا یو ډېر ښه حیثیت لري. البته دغه ملګرتیا موږ او تاسو باید پاک زړه نه وکړو، لیکن موږ په دې باندې اوس پوه شولو چې اسلام کې ملګرتیا سپیشلي مینه او محبت په اسلام کې څه ارزښت لري. البته د دوو ورونو د دوو ملګرو ترمنځ یو کلکې رابطې او رشتې جوړوي، حتی فامیلي راشه درشه ورسره کېږي، حتی فامیلونه سره معرفي کېږي او د هغوی نه یو ژوند او ګډ کور جوړ شي. دې ته د سپیشلي مینه، محبت، ملګرتیا یا دوستي ویل کېږي. لکه موږ او تاسې ښه مثال د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ملګرتیا د ژوند وګورو، هغوی خپل فامیلي رشتې جوړې کړې. نو زما ورونو خویندو، په دې زمانه کې ملګرتیا کول یا دوستي کول په واقعیت کې ډېر سخت کار دی. هغه تعقیبول کېږي، هغه باید تعقیب شي، هغه باید ولیدل شي چې دا څنګه فامیل سره رابطه لري، فامیلي رابطې څنګه دي، فامیلي څنګه دی، آیا دا بد اخلاق را لوی شوی، د دې روزنه کې څه فرق راغلی، آیا ښه روزنه ورکول شوې. دا ټول شیان باید موږ او تاسې مطالعه کړو. موږ همیش دپاره باید په ژوند کې هغه څه وکړو لکه څنګه چې خپل ځان ته ارزښت ورکوو، باید د ژوند هرې چارې ته ارزښت ورکوو، ملګرو ته ارزښت ورکوو، دوستانو ته ارزښت ورکوو. لکه څنګه چې ته یو ډېر بهترین شخصیت یې، یو غواړې چې یو ښه دوست ځان ته پیدا کړې او ځان ته ښه دوستولي فکر کې، نو باید نور دوستانو ته هم نیکې لاره وښیې. زه غواړم دلته یو مهم شرط تاسو ته ووایم. هر کله چې ملګرتیا کوئ یو چا سره، لومړنی هغې ورور ته ووایه چې وروره غواړم تا سره ملګری شم او ته زما ښه ملګری شوی، لیکن هغه کارونه په معنی کې چې کوم چې زما د مجبوریت لامل کېږي او د هغې مجبوریت په وجه باندې زما ژوند تباه کېږي. ورور ته باید ته ټول هر څه واضح ووایې چې دغه کارونه کې زه نه یم او نه غواړم چې د دغې فشارونو لاندې ستا امر او یا ستا دوستي ومنم. ځکه چې اکثریت ملګري که موږ ګورو هغه ډېر بېلارې، ښه کس هم ځان سره بېلارې کړي. یو کس چې چرس کړي، چلم څکي، همدارنګه سیګریټ څکي، شراب څکي، چې هر څه کوي، چې هر مرداري د اسلام په خلاف چې دا هر بد عمل کوي، لیکن که ته ورته چېرته ملګری شې په تا هم فشار راځي او ته هم مجبورېږي چې دا کار وکړې، لیکن تا هغه په دې باندې نه پوه کړی چې ورور زه تاسو سره په دې حالاتو کې نه یم ملګری. ځکه تاسو چې کوم بدبخته خلک هستئ، زه نه غواړم چې تاسو سره په دې بدبختۍ کې ملګری شم. هر انسان په خپل ژوند کې د بل ملګري لپاره د ژوند یو تجربه احساسوي، د خپل ژوند تجربې ورته ښیي چې زه داسې دوست وم، داسې دوستان مې لرل او آخر انجام یې دا شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلفای راشدین دي چې د ژوند اعلی ترین ملګري چې موږ او تاسې د هغوی د سر یو ویښتو ته هم نشي رسېدی. د هغوی دوستي چې څرنګه وه په دې زمانه کې د هغه رقم دوستي کول ناممکنه کار دی، بیخي ناممکنه، هیڅ مناسب نه دی او ممکن نه دی. ولې چې هغه د هماغې زمانې صحابه کرام د عقیدې فکر خاوندانو، لیکن زموږ او ستاسې وخت داسې نه دی چې ملګري سره مو په دوه خبرو باندې کړس راشي، بس وران کړو سره بیا یو بل سره په میاشتو میاشتو نه ګورو. دې زمانه کې ملګرتیا پیدا کول یو نیک، دینداره، یو بهترین، یو د فکر احساس، د فکر خاوند پیدا کول ډېر سخت کار دی. البته دا هر څه په تجربو لیدلو سره کېږي، په تعقیبولو سره کېږي. د یو څه وخت لپاره هغه ملګری تعقیب کړي، د هغې نه وروسته ورته ووایي
چې د الله لپاره زه تا سره مینه لرم، الله دې تا سره مینه وکړي، مقابل کې ورته بیا دا جواب ورکوئ. نو انشاءالله زه مطمئن یم چې په ژوند کې به ته یو ډېر بهترین انسان اوسې، ولې چې دوستان دې بهترین دي، فکر دې بهترین دی، احساس دې ښایسته، دوستان دې نیکان دي. نو انشاءالله ټول ژوند به دې ګل او ګلزار وي. امید لرم چې زما دا ویډیو تاسو اخره پورې لیدلی وي او انشاءالله کوشش وکړئ چې خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان ښایسته کړئ په دوستۍ او په کردار، په اخلاق او په عقیده کې. انشاءالله نور دوستان دې خپله غاړې ته راځي او تاسو سره دوستي کول دایمي لپاره ساتي. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.